نن عوام خلق چې وګوري، طالبان چې وګوري، نور مولین چې وګوري، بس د علماء اهانت کول، د هغې سپکه بیانول. امام مالک رحم الله فرمایي چې من اشر الناس انسانانو هغه خلق دي چې خپل صالحین نه دي ولیکن د صالحینو په عزتونو کې واقع کېږي. په تاسو ګورئ مؤمنانو، په هر زمانه او هر دور کې چې خلق اسلام ټکوي، هغه د اسلام حمله او بارونکي خلق ټکوي. کله د مجاهد پسې بد ویل، کله د عالم پسې بد ویل، کله د مدارسو پسې بد ویل، کله د صحابه پسې بد ویل، کله د ائمه پسې بد ویل، او کله هغه څوک چې د دین خدمت کوي د هغه سپکو اهانت بیانول. تاسو ګورئ مؤمنانو، د الحاد اولنۍ پړوي هغه ده چې الطعن فی العلماء، د علماو پسې طعن ویل. هغه صحابه چې د دین بهرون کې دی او موږ ته ډیر دین را رسولی دی، اول په هغه باندې خلکو طعن لګوال. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ چې فقيه صحابي دی، په 10 مبتینو کې صحابو کې یو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ اول هغه د کوي او دا هغه بس خبرې کوي. درنګ نور صحابه یا مثلا امام بخاری رحم الله چې امت ته لوی خدمت کړو، دین رسوله، ډیر ملحدین بيدین علما، د ایمان نه خالی علما، داسې خلق د امام بخاری رحم الله بس لګي او دا کتاب بس لګي. مؤمنانو دا خبر یاد وساتئ، هر هغه څوک چې د علماو په عزت کې واقع کېده دا د مؤمنانو په سب کې داخل انسان نه دی. امام احمد رحمه الله فرمای په هغه زمانہ کې د حماد ابن سلمہ بس خلکو خبرې کولې چې دا راوی د حدیث سو ده. امام احمد دا فتوا صادره کړه چې هر هغه څوک د حماد رحمه الله بدی وای فتهموه فی الاسلام، په دې باندې تهمت ولګوي په اسلام کې چې دا سړی مسلمان نه دی، دا په بل لار رواني. ولی یو داسې لوی محدث او لوی عالم یو سړی د دې بس جب او خلق کولاوي، پوه شي چې دا په بل لار باندې روان. مؤمنانو دا د عقیده خبره ده. ابو جعفر الطحاوی رحم الله په عقیده کې لیکي چې د علماو صفت به بیانول شي، د علماو اهانت به نشي کولای. ولا يذكر الا بالجميل، علما په خصيبتونو باندې یادول شي. به وای هر هغه څوک چې علما په سپکو نومونو باندې یادي او داغي بدی وای او داغي اهانت او سپکواله بیانوي، نو دا انسان چې دی علی غیر سبیل المؤمنین، د مؤمنانو په لار روان نه دی. ځکه مؤمنانو تربیت دا دی چې هغه د خپل اسلاف او سابقین او علما او د دین خادمانو دا هغه د پاره به د مغفرت دعاګانې کوي، دا قدر او عظمت او جلال به په دې ځل کې لري. هغه به د علما او سپکواله او اهانت نه کوي. یحیی ابن یحیی رحم الله به دا پتو ورغله دا غي نرستا چې هر هغه څوک د امام احمد رحم الله به خبرې کوي دا انسان زنديق دی او د مسلمانانو په لار باندې نه دی روان، بلکې مؤمنانو په ګناہونو کې لوی ګناه غدا ده چې یو سړی د هغه چا په عزت کې واقع کیږي چې حاملین دي دین دي. احمد ابن الازرعی رحمه الله فرمای چې الوقیعه فی العلماء، د علماء په عزتونو کې واقع کېدل، ولا سیما او خاص کر په لوی علماء عزتونو کې واقع کېدل، د من کبائر الذنوب، د لوی ګناهونو نه. د یو عام مؤمن د عزت په واقع کېدل د لوی ګناه ده. رسول الله فرمایي چې یو روپۍ د سود خوړل دومره ګناه لري چې یو سړی د خپل مور سره په حرم کې زنا وکړي. یو روپۍ د سود خوړل دا د 33 زناونو نه لوی زنا ګناه ده. ولیکن محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اربع الربا څه شی ده؟ هغه دا ده چې الاستطاله فی عرض المسلم، د مسلمان په عزت کې نواتل. یو مسلمان سپکه بیانول دا کبیره ګناه ده. به د علماء سپکه بیانول، دا غي اهانت کول، نو دا خو لوی ګناه ده او لوی جرم ده. او دا الحاد اولنۍ پړوي ده چې د علماو په عزت کې واقع کېدل.
د علماو په اهانت کې واقع کېدل. ابن قیم رحم الله فرمایي چې علما زمنګ د فرق النجوم دي، ستورو مثال لري. موږ چې لار مندو هغه په علماو سره مندو. کله چې علما نه نو دا لار د هدایت موږ نه ورکړه. د دین چې ختميږي مؤمنانو د علماو د ختمېدلو سره ختميږي. چې محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا يقبض العلم بقبض الله رضت علم چې لا يقبض نقبض کوي الله دین او د قرآن او سنت الا بقبض العلماء، مگر د علماء په اغستلو باندې الله قبض کوي. لا ينتزع العلم الله رضت علم د خلکو نه نو باسي، مگر کله یو باسي کله شي علما په ټولنه کې نیو ختم شي، خلک به جاهلان خلک راونی سي او پاغه به سي روان. څوک د علماء په عزت کې واقع کی خپل اخرت ځان ته خرابای. عبد الله ابن مبارک رحم الله ویل چې من استخف بالعلماء ذهبت اخرته. وای هغه څوک چې د علماء اهانت او سپکواله کوي د دې انسانانو اخرت الله رزق ختموي. د دې انسانانو په جن کې به دین نه وي، ایمان به پکې نه وي، الله سره به تعلق او رابطه نه وي. امام احمد رحم الله ویلي چې لحوم العلماء مسمومه، د علماء غوښه چې دي ته زهر آلوده دي. من شمها مرضا، هغه څوک چې صرف بوی کی هغه مریض کیږي، او څوک چې خوري هغه انسان مړ کیږي چې د علماء بدی وای. ابن عساکر رحم الله فرمای چې د علماء غوښه چې دي ته مسموم دي. وعادت الله په حد کې استار منتقسیهم، او د الله عادت معلوم دی په هغه چا باره کې چې څوک د علماء غوښه خوري او داغه نقصان بیان. حتی چې یو عالم د بل عالم اهانت کوي، الله د دې خلکو خاتمه خرابوي. او د دې خلکو نه الله رب العزت دین او ایمان علی. محمد الزبیدی مبارک راضی دا یمن کې اولوی عالم سلرش جلد په فقہ باندې کتاب لیکل، ولیکن د امام نووي رحم الله به ډیر غیبت او اهانت کو، سپکه به بیانول. وای کله چې وفات کېده الله یې مختور کو، جو به بهر ته راووتل.